Katalmana dostano salamona za hotayam za us da Beijing po idrong simiki da Baidu Sharkat Apollo sanati markasta ragalayam. Insanan us bicharawanki teknik pakhpulu razmi charuki he karavi. Zma trasha. Bicharawanki mutruna walaldi. Lo zaba pa nanami program ki tasuta da bicharawanki mutar pa ara malumat warkram au tasuba da novi teknik permaktag ihsas kalai. د چین بایدو شرکت له 2013 رسم کار راخیستي د بیچارهونکي تخنیک په څیر للو او کارورو پایل کړی او تر اوسه یې د اپالو په 1 د دغه تخنیک 3480 د امتیازي حق کورنۍ ترلاسه کړي چې دغه شمېر په تیرو څلورو کلونو کې په ټوله نړۍ کې لومړی مقام نیولی دی. په دغه شرکت کې 600 بیچارهونکي موټرونه شته او د علمي ازمویښت د مزل عمومي اوږدوالی یې له 15 میلیونو کیلومترو اوښتی دی. دغه شرکت د بیچارهونکي موټر د ازموینې 980 اجازتنامې ترلاسه کړي دي. کله چې خلک بیچارهونکی تخنیک یادوي نو په ذهن کې یې د خوندیتوب پوښتنه راګرځي او امنیت ته لومړیتوب ورکوي. بایدو شرکت دغه مسله څنګه حل کړی؟ د بایدو شرکت په بیچارهونکو موټرونو کې د رادار سیستم ځای پر ځای شوی چې پر مټ یې بیچارهونکی موټر د تګ راتګ په بهیر کې ترافیکي حالات پیژندلی شي. که په سړک کې ترافیکي ستونزې رابندیز یا خطرناک حالات رامنځته شي نو د بیچارهونکي سیستم د انعکاس سرعت د خلکو په پرتله ډېر چټک وي او په ښه توګه ستونزه لرې کولی شي. دغراس د اپالو نوی بیچارهونکی سیستم په وخت د موټر مخې ته د مزل آنلاین نقشه طرحه کوي. یاد تخنیکونه د بیچارهونکو موټرونو د امنیت ساتنې لپاره مهم رول لوبوي. اوس د چین د بیجینګ، شانګهای او ګوانګژو په شمول کابلسو ښارونو کې د بیچارهونکي ټکسي سوداګریز سیستم کارول کیږي. د شمیرنې له مخې د 2022 کال تر 3 رابعې پورې د اپالو شرکت د بیچارهونکي ټکسي سوداګریز سیستم کې د مشتریانو د سپارښتنو عمومي شمیر له 1,400,000 څخه زیات وو چې په رانه کې یې دغه شرکت د بیچارهونکي موټر د ترافیکي سوداګرۍ په برخه کې ډېر لوی خدماتي شرکت ګرځېدلی دی. اټکل دا دی چې دغه شرکت په 2023 کال کې د چین په قلمرو کې 200 نور بیچارهونکي موټرونه په کار واچوي چې په دې سره به په نړۍ کې له چلوونکي پرته د موټرونو ډېره لویه خدماتي سیمه جوړه شي. زه اوس د اپالو صنعتي مرکز کې د بیچارهونکو موټرونو یو نندارتون ته راغلی یم. له بیچارهونکي تاکسي پرته دلته د بیچارهونکي تخنیک په سیستم کې بسونه، د شیانو د پلورنې موټرونه، د شیانو د ریک د موټرونه او د سړکونو د پاکولو موټرونه هم تر سترګو کیږي. بیچارهونکي تخنیک د AI تخنیک یوه مهمه برخه ده او په راتلونکي کې به د ترافیک او ترانسپورت په برخو کې خلکو ته لا ښه خدماتونه وکړي. د داسې عصري تخنیکونو په کارولو سره به د خلکو په ژوند او د موټر په تولیدي چارو کې انقلاب او بدلون رامنځته شي.